अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د नन ورځ تازه ترین ویلاګ سره زم اعجاز یوسف زی کتونکو په نن ویلاګ کې به زه د روس لخوا افغانستان په رسمیت باندې د پیژندلو په اهمیت باندې رڼا اچوم د دین علاوه دویم سبجیکټ زما سره دا دی چې آیا پاکستان یا په دې هته کې چې نور څونه هیوادونه دي افغان طالبان یا د اسلامي امارت په تسلیم کړي او که تسلیم بنه کړي دا هم د پروګرام برخه ده د دین علاوه په روس کې یو داسې ډیبیټ شروع شوی دی بلکې د روسي عدالت لخوا داسې خبره مخې ته راغلې ده چې کوم شیطاني تنظیم دی عالمي شیطاني تنظیم په دې باندې په روس کې پابندي لګولو باندې غور روان دی کتونکو د پروګرام باقاعده آغاز نړوان دی تاسو ته درخواست کوم چې زما دا یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ دا ویډیو لایک کړئ او په کمنټ باکس کې خپل کمنټ پرېږدوئ چې ماته پته لګي چې ستاسو تاثرات او آرا څه دي کتونکو د ویلاګ باقاعده آغاز به زه کوم چې د روس لخوا په باقاعده توګه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې پیژندل شوی دی دې ته داسې ویل کېږي په اسانو الفاظو کې چې روس په اولنې هیواد جوړ شوی دی چې افغان طالبان یې تسلیم کړي وي په سفارتي توګه باندې اگر چې د مختلف هیوادونو په افغانستان کې سفارتخانې موجود دي سفیران موجود دي خو په رسمیت باندې پیژندل ډیره غټه خبره وي د دې نه لږ جدا وي یعنې په باقاعده توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو آغاز شوی دی کتونکو د دې محرکات څه کېدلی شي په دې کې په دې باندې به زه هم رڼا اچوم چې آیا روس څه وجوهاتو یا هغه کوم محرکاتو چې د روس لخوا دا نه غټه فیصله مخې ته راغله کوم چې د افغانستان د طالبانو یعنی د اسلامي امارت لپاره یو لوی سفارتي کامیابي ګڼل کېږي کتونکو زه به لږ ذکر کوم چې د روس او د افغانستان لخوا یعنی کله چې په کال 2021 کې په افغانستان باندې د اسلامي امارت حکومت قایم شو یعنی د طالبانو حکومت قایم شو د دې وروسته د روس او د افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې موږ ډیره زیاته ګرمجوشي ولیدله لکه څنګه چې د چین او د افغانستان تعلقات کې ډیره زیاته ګرمجوشي په نظر راغله دغه شان د روس او د افغانستان ترمنځ هم په تعلقاتو کې ګرمجوشي مخې ته راغله په دې کې بنیادی محرک چې کوم دی هغه د ترهګرۍ خبره ده دویم د ګریډ گیم خبره ده د او ذکر به کوم د ترهګرۍ یعنی روس ته په موجوده وخت کې د ټولو نه غټه خطره د داعش په شکل کې موجود ده تاسو ته پته ده چې په 22 مارچ یعنی په 22 مارچ 2024 کې د ماسکو نه بهر یو علاقه ده الته یو کنسرت او الته سي انټرټینمنټ روانو په هغې باندې د داعش ډلې ترهګرو حمله وکړله او په دغه حمله کې 145 یعنی 145 کسان مړه شول او دغه رنګ 500 یعنی 550 کسان په دې حمله کې جوبل شو د دې وروسته د دې حملې ذمہواري داعش قبول کړله نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې د داعش روټس په افغانستان کې دي او اگر چې د افغانستان طالبان دا وایي چې داعش تنظیم په افغانستان کې وجود نه لري او دوی له موږ شکست ورکړی دی خو بیا هم عالمي چې کوم رای عامه ده یعنی مختلف هیوادونه دي دا خدشه لري چې ګنې دا تنظیم په دغه افغانستان کې موجود وي د دې علاوه په کابل کې چې کوم د روس سفارتخانه وه په 5 سپتمبر کال 2022 کې د روس په سفارتخانه باندې خودکش حمله وشوله دا په داسې مهال وشوه کله چې د روس د سفارتخانې نه بهر ګڼ شمېر کې خلک ولاړل او هغوی روس ته د تلو کوشش کوه د ویزې مسله وه او دغه رنګ نور د کاغذاتو مسله وه دې دوران د داعش ډلې یو ترهګر راغی او د دې نه وړاندې چې هغه ځان بلاست کړي یا ځان چې کوم دی چاودېدونکي مواد والوځي ځان نو د دې نه وړاندې دغه ځای کې چې کوم سیکیورټي فورسز ولاړو هغوی ډزې وکړې او دغه خودکش بریدګر یې په دغه موقع باندې ووجه خو د دې باوجود هم د هغه په سینه باندې چې کوم خودکش جیکټ و هغه بلاست شه او د دې په نتیجه کې تقریبا 10 پورې کسان مړه شو 20 پورې جوبل شو په دې کې زیاتره افغانان او چې کوم دی او د روس وګړي په دې کې شامل وو یعنی د روس د سفارتخانې ځینې کسان په دې کې مړه شوي چې کوم دی په دغه کې شامل وو نو دا دوه محرکات کېدلی شي چې د روس لخوا د افغانستان حکومت یې تسلیم کړی وي ځکه چې افغانستان ته په موجوده وخت کې دوه چیلنجز ورمخې ته دي پای کې څنګه چې روس ته د داعش نه خطره ده دغه شان افغانستان کې هم د داعش موجودیت شته دی او په افغانستان کې تاسو ته پته ده چې په مختلف جوماتونو باندې په مختلف بازارونو کې او یو شمېر نور سرکاري ودانو کې بلکې د افغان طالبانو د اسلامي امارت یو شمېر سرکرده مشران چې کوم دی خلیل حقانی او دغه شان
یو شمېر نور کسان چې کوم په دې چاودنو کې او په دې حملو کې د داعش مړه شوي دي. نو زما د خبرې مطلب دا دی چې افغانستان ته په موجوده وخت کې نه صرف د داعش خطره ده بلکې د NRF یعنی نیشنل ریزسټنس فرنټ ورته ویلی شي د هغې خطره هم موجود ده. نیشنل ریزسټنس فرنټ هغه تنظیم دی څوک مشري چې احمد مسعود کوي، څوک چې د احمد شاه مسعود مرحوم زوی دی او هغوی د افغان طالبانو سره نه لګي او د هغوی د افغان طالبانو خلاف په باقاعده توګه تحریک شروع کړی دی، خو د هغوی دا تحریک د ملک نه بهر دی. نو هغوی نه خو دا نه خطره نشته، خو په داعش نه خطره افغانستان طالبانو ته موجود ده. یعنی کامن ګراوند دی د روس او د افغانستان، یعنی دواړو ملکونو ته د داعش خراسان ډلې لخوا خطرات موجود دي او وخت په وخت په دواړو ملکونو باندې حملې هم کړي دي. هم دا وجه وه چې دواړه ملکونه یې راوځی کړي دي او یعنی زمیر کالوف چې کوم دی د دې خطې لپاره د افغانستان لپاره د وسطي ایشیا لپاره چې کوم د روس نماینده دی زمیر کالوف، هغه خو په ښکاره ټکو کې ویلو چې هغوی به د افغانستان اسلامي امارت سره په د ترهګرۍ مخنیوي لپاره مرستې کوي، که هغه ټریننګ وي که هغه سازو سامان وي، یعنې چې څه هم وي نو هغوی به دغه مرستې جاري ساتي. نو د دې بنیادی محرک چې کوم دی د دې تعلقاتو یعنی د سفارتي تعلقاتو کتونکو تاسو ته پته ده چې کال 1996 کې یعنی 1996 کې د طالبانو حکومت راغی په افغانستان کې، یعنی د ملا عمر حکومت راغی. نو هغه صرف 3 هیوادونو په اولنۍ توګه منلو، په کې پاکستان او په کې زما سونه خیال د سعودي عرب او متحده عرب امارات او نور اسلامي هیوادونه هم اگر چې په رسمیت نو پیژندلې خو بیا هم سفارتي تعلقات قایم لکه څنګه چې نن سبا قایم دي. نو داسې قسمه سچویشن په ماضي کې هم راغلو. اوس کامن ګراوند دی د روس او د افغانستان دواړو ته د دهشتګردۍ د خطرات ورمخې ته دي، یعنې د داعش په شکل کې دواړو هیوادونو ته خطرات ورمخې ته دي. نو د دې له وجې روس دا کوشش کوو چې د افغانستان سره تعلقات مضبوط کړي چې دې خطرې مخنیوي وکړي. دویم محرک په دې کې دا ګڼل کېږي چې په عالمي سطح باندې یو ګریډ گیم شروع دی د امریکې او دغه رنګ د چین او د روس ترمنځ، یعنې چین او روس یو طرف ته دي او امریکا بل طرف ته ده. دې ته ملټي پولر ورلډ ویلی شي. یعنی کال 1991 کې چې کله سوویت یونین مات شو، روس مات شو او د هغې په نتیجه کې د وسطي ایشیا ریاستونه په وجود کې راغلل او دغه شان روس په خپل ځای پاتې شو. د دې په نتیجه کې امریکا یوازینی پاور په دنیا کې مخې ته راغی. دې ته ویلی شي یونیپولر ورلډ. نو د دې وروسته چې کله په افغانستان باندې په 2001 کې او په عراق باندې په 2003 کې حمله وشوله، نو د دې وروسته چین او روس ته موقع میلاو شوله چې هغوی هم خپل ځان سټیبل کړي او هغه معامله راتلله. نو د امریکې چې کوم هغه یونیپولر ورلډ یعنی په دنیا کې یو تانیدار هغه معامله ختم کړې ده. اوس په دنیا کې مختلف تانیداران مخې ته راغلي دي، یو طرف ته روس دی، بل طرف ته چین دی او امریکا په خپله ده. یورپ چې کوم دی هغه هم بطور پاور مخې ته راځي، تاسو ته پته ده. نو دې ته ویل شي ملټي پولر ورلډ. نو د دې یعنی د دې انوایرمنټ کې هر یو هیواد دا کوشش کوي چې خپل اتحادیان سیوا کړي. نو په دې سیمه کې چونکې دا همیشه د جنګونو یو مرکز پاتې شوی دی، د دې سټریټیجیک اهمیت ډیر زیات سیوا دی. تاسو ته پته ده چې افغانستان ته د مختلف بادشاهتونو یعنی د امپایر قبرستان ویلی شي، یعنی مختلف څونه بادشاهۍ دي، که هغه روس دی، که هغه برطانیه وه او که هغه امریکا په خپله وه. نو هلته په افغانستان کې صرف باقیات پاتې شوي دي او شکست یې خوړلی دی. نو د دې په تناظر کې روس هم دا کوشش کوي چې په دې حته کې خپل تعلقات مضبوط کړي او اتحادیان سیوا کړي. هم دا دویم وجه کېدلی شي چې روس افغانستان په رسمیت باندې یعنې په سفارتي توګه باندې منلی وي او تسلیم کړي وي. د دې نه وروستو دا ډیبیټ راغلی دی په پاکستان کې چې آیا پاکستان به افغانستان تسلیم کړي او که تسلیم نه کړي. د پاکستان د معاملې نه مخکې به ذکر وکړم چې یو څو هیوادونه په لاین کې دي، پای کې چین دی، پای کې ایران دی، پای کې وسطي ایشیا هیوادونه دي. یقینا چې په راتلونکي وخت کې تاسو ته به پته ولګي، تاسو به وینئ په خپله چې هغوی به هم اسلامي امارت ته تسلیم کړي په باقاعده توګه، په سفارتي کچ به تسلیم کړي. خو تر کومې پورې چې د پاکستان خبره ده نو دا معامله ماته لږه ګرانه ښکاري، ځکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اگر چې دواړه برادر هیوادونه دي، اسلامي هیوادونه دي، کلچر یې تقریبا یو شان دی. دواړه هیوادونو چې کوم ولسونه دي چکر یو بل هیوادونو ته لګوي. زیاتره افغانستان نه خلک راځي دلته مزدورۍ کوي، د مهاجرینو په شکل کې دي، د POR کارډ لرونکو په شکل کې دي. یو شمېر پکې پلاکاو چې کوم دي هغه غیر قانوني هم دي. یعنې دواړه هیوادونه په یو صورت هم نشي کولی چې د یو بل نه جدا شي. خو موجوده انوایرمنټ چې کوم دی په دې کې پاکستان نشي کولی چې افغانستان ومني. د هغې بنیادي وجه دا ده چې
پاکستان دا الزام لګي چې د افغانستان نه د ټولګو په شکل کې دهشتګرد راځي او دلته دهشتګردۍ کاروایی کوي. تاسو ته پته ده چې مختلف آرمي کیمپونه او دغه رنګ پولیس کیمپونه او یو شمېر نور ځایونه چې کوم دي سرکاري هغه په نښه کړي شوي دي. تقریبا پرون د افغانستان نه یو ټولګی را روانو، تقریبا 10 پورې طالبانو او هغه بر وخت د کاروای په نتیجه کې هغه 10 شونه طالبان چې کوم دی وژل شوي دي او ګڼ شمېر په دې کې چې کوم دی نور هم وژل شوي دي او د هغوی د ولقۍ نه وسله او ګوله بارود هم برآمد کړي شوي دي. نو د پاکستان دا اعتراض چې ګنې افغانستان کې د ټي ټي پي موجودیت لري، تر څو چې دا ټي ټي پي ختم شوي نه یا دا معامله سیټل شوي نه وي په خبرو اترو باندې یا د افغانستان حکومت لخوا که په دې باندې پریشر راشي او دا معامله حل شي، نو داسې کېدلی شي د دې نه علاوه د پاکستان او د افغانستان تعلقات ښه کېدلی نشي. اگر چې نارمل تعلقات وي لکه څنګه چې اوس دي ځینې وزیران ځي راځي، خو لکه دې ته موږ یو آیډیل تعلقات نشو ویلی، یعنې د دوو هیوادونو ترمنځ مثالي تعلقات دا نه دي. که پاکستان افغانستان په رسمیت پیژني د دې لپاره به بنیادي خبره دا کول وي، یعنې بنیادي ګام دا اخیستل وي چې ټي ټي پي معامله چې کوم دی هغه حل شي. نو د دې نه وروسته امکان دی چې پاکستان بیا د ملک په رسمیت باندې وپیژني. کتونکو د پروګرام په دې اخیری برخه کې به زه ذکر کوم چې روس یو داسې ګام اخیستی دی چې په دنیا کې کم شیطاني تنظیمونه دي یا تحریکونه دي، په دې باندې په روس کې د پابندۍ لپاره ډیر غټ ډیبیټ روان دی. بلکې روسي عدالت خو د دې لپاره تاریخ متعین کړی دی، 22 تاریخ دی، یعنې 22 جولای باندې په دې باندې په باقاعده توګه سماعت کېږي په روسي عدالت کې چې به دا شیطاني تنظیمونه په روس کې بین کړی شي. نو کتونکو دا به یو ډیر غټ یعنې یو ډیرنګ یو د همت نه ډک ګام وي د روس لپاره، ځکه چې دا تنظیمونه څوک بین کولی نشي. دوی کولو د شیطان چې کوم دی هغه عبادت کوي یو قسم لا او نور چې کوم شیطاني ریچولز دي هغه ترسره کوي. کولو تاسو ته پته ده په یورپ کې او په امریکا کې، بلکې دا تنظیمونه تاسو وینئ په یوټیوب باندې په مختلف سوشل میډیا باندې چې دوی راځي او خپله ایجنډا مخ په وړاندې بوځي. نو روس اوس دا کوشش کوي چې دا تنظیم په روس کې بند کړي. د پروګرام په دې اخیری برخه کې به زه تاسو ته یو سوال مخې ته کېدم چې په قرآن شریف کې ذکر راغلی دی چې په اخیری زمانه کې به یعنې داسې کرسچنز وي چې هغه به تاسو ته نږدې وي، په لو ان افیکشن کې یعنې په مینه په محبت کې به تاسو ته نږدې وي. دا کوم عیسایان کېدلی شي؟ نو په دې باندې به تاسو لږ غور وکړئ، ځکه چې په روس کې نه صرف د شیطاني تنظیمونو پابندي لګي، بلکې روس کې د دې نه مخکې چې کوم همجنس پرستي ده هغه هم بین کړی شوی ده او د یعنې سیم جنډر چې کوم دي د هغوی میرجز یعنې د هلک او هلک او د جینۍ د جینۍ دغه ودونه هم بند کړي شوي دي. یعنې روس د دې نه علاوه د روس د اسلامي دنیا سره ډېر ښه تعلقات دي. د ایران سره یو اسلامي ملک نو ولاړ، نو سره یو غیر مسلم ملک ولاړو، صرف روس او چین سره ودرېدل. نو روس ډېر په تیزۍ سره د اسلامي دنیا سره تعلقات بحال کړي. نو موږ له به غور کول وي چې په قرآن شریف کې د کومو عیسایانو ذکر راغلی دی، هغه کوم عیسایان دي؟ آیا دا روس خو نه دی، یعنې دا ارتوډکس کرسچانټي خو نه ده؟ په دې باندې به موږ له غور کول پکار دي. زموږ چې کوم اسلامي سکالرز دي دا یو اوپن ډیبیټ دی، په دې باندې غور کول پکار دي چې آیا دا هغه ملک دی چې په قرآن کې ذکر شوی دی او که نه هغه بل ملک کېدلی شي. ځکه چې دا خو موږ ته پته ده چې اخري وخت دی، د فتن دور دی، د دې نه هغې چې کوم معاملات سیوا کېږي نو یقینا چې هغه به د فتن یو های ټایم وي. نو زما تاسو ته دا کوېسچن دی چې تاسو په دې معامله باندې هم غور وکړئ. کتونکو دا د نننۍ ورځ همترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.